السلام علیکم محترمو د کرکټ بابا حاجي رضا خان اکا د کرکټ ملي لوبډلې ملي تشویقونکی الحاج رضا خان اکا خوست ولایت ته سفر کړی دی د افغانیو د ترویج دپاره خوست ولایت ته راغلی دی. خوست ولایت کې د بېلابېلو اداراتو لکه والي صاحب د همداشان د بعضو ولسوالیو ته هم سفر کړی دی. د ټولو ولسوالانو سره همداشان د اداري ټیم سره د ټولو اوس سره ملاقات درلود. اوس فعلا راغلی د خوست ښار کې د ښاریانو سره مراکې کې ګوري چې د افغانۍ حالات کوم حالت دی. خو لله الحمد دا یې سره د ټولو ملګرو سره د ولایتي ادارې سره د ټولو ټیمونو ډېر خوشحاله دي چې خوست ولایت کې انشاءالله افغانۍ خو 90% ان تر 90% پورې انشاءالله نرمال حالت باندې ترویج شوه. نو ډېر د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی. اوس اکا به تو سره خپلې خبرې مو وکړي او بیا به روزو نورو خلکو سره مرکې کوو. السلام علیکم. موږ د خوست د ښار د ټولو د محمد چارواکو نه د ټولو نه هم دا غلطنه وکړه. چارواکي انشاءالله د افغانستان د ټولو د په خوست کې کلدار داسې ورته لکه مرغۍ چې ودي داسې شی موږ دا دوی ورځې چې کله چې په هر ځای کې چې موږ ګورو پوښتنې تر کوو چې دا کلداره څه شوه هغه یې چې کلداره وروته لوړه ختم شوه. نو په دې خاطر موږ دا د خوست د ښار ته دالدنه وکړه. موږ په ډېر ولسوالیو ته سفرونه وکړه او والي صاحب یو کار کړی دی چې په هر ځای کې د خلکو نرخ د خلکو هغه دوی ته کړی دی چې هغه نرخ وټاکي چې هغه 50 کلدارې شی وي په 50 افغانۍ ورکړي. داسې نه چې 100 کلدارې شی په 100 کلدارې ورکړي په 100 افغانۍ ورکړي. دا د ولس غږ دی، دا د ولس مینه ده، دا د ولس هغه ده چې د خوست ښار نه د خوست